یو دکاندار د نه پاتې نشي ګرفتار کې چې څوک هم ګرانه سودا خرڅوي لکه بارو ځلا شابه ضرور ده السلام علیکم بچا حضور ټماټر سیر پسو دي دا 10 اشرفی دي اوس یې خوند وکړو 10 اشرفی او زما په اریایا کې فوراً گرفتار کړي د حکم تعمیل دی وکړي شي جی دا ستاسو لپاره نه دي جی دا د عوامو لپاره دي جی موږ لپاره نه دي سړیا دا پریدا موږ لپاره نه دي دا څوک یو ډالۍ ټماټر به موږ راکړي وای شو کنه او نور د څه دي چکه ارته چکه شابه دا خو جی ګوپی دی او باتینګن دی او باترنګ دی جی دا څه وکي یو ډالۍ به دا ټول سودا په یو بوره کې واچي وای شو کنه دې 10 اشرفی خرڅه کنه جی په 10 اشرفی خرڅو بالکل خرڅوا بلکې په 80 اشرفی خرڅوا تا ته اجازه ته چې زه نه تاسو د کومه د چا غفلانم نه تاسو ته کولې هغه عوام چغو باسي کنه عوام دې چغو باسي کنه ریاستم چغو باسي بچو نه کیږي با تدبیره دا د چغو کار نه دی بالکل عالم وایي چې کنه مختدي عوام مختدي بچو خو څه ته جوړ نه کړ ته به تاسو کې سپایان را لګو سودا باندې په بورو کې واچي او چې څنګه دی خوخه هغه سودا کړنه خپل باچي کې زما په باچي کې راځي ما پټي ته وته لاړ او سینته چې پریوته نو ته ورټو کو بچي کو او ما خبره ده ما خبره زه د بادرانو کتر زه د خپل بادرې هغه بادر دې پیش کړی شي د حکم تعمیل دی وکړي شي دا کوټوالي ورسره هلته څه کوي ورته یې راځه که نه خپل ځای کې ودرېږه هلته څه کوي حضور د دم پکې دغه ده که نه حصه ده که نه څه کې حصه ده دې کې که نه انعام کې ولې داسې توره کړې ته څه کړي اوس به معلومات ته توشي حضور ښه څه دي ځوانه باچا سلامت یو ماشوم دریاب ته پریوتی و هغه مې راوښکو حضور ته بالکل رښتیا وایي زه هم هلته وم تا هلته څه کول زما هلته جي ډیوټي وه او کله چې ماشوم اوبو ته پریوتو نو ته په ماشوم پسې ورټو کړو د ماشوم راویستو او جي ما دې راویستو دروغ وایي دا خو ما هلته په سترګو هم نه وې لیدلی دروغ ته حضور په دې کې نیم حقدار د انعام زه یم دا دوی څه وایي دا بل رنګ لګیا حضور دې ټیک وایي جي زما خیال دی چې کوټوال ورسره و کوټوال ورسره و هغه دی یا لکه تا نه څه انعام درکړی شي یاره جي زه به څه ووایم نو ووایه وایي زه څه ووایم ووایه څه غواړې بس جي انعام راکئ نو بالکل انعام درکوم خو د دې بل خوښه ده چې نیم انعام درکوي او که نه ولې به نه راکئ حضور نو اوس ته خامخا انعام غواړې ولې نه نو بس ټیک ده باچا سلامت دې زما سر د نیم انعام حقدار دی نو بیا وغواړه څه غواړې چې درکم باچا سلامت زه غواړم چې لس چیترې دې زما په سر ووالی شي دې خرګه دا دې څه غواړي اشرفۍ چې وغواړه نه زه چیترې غواړم لس چیترې وال دې په دې دواړو تقسیم کړی شي د حکم تعمیل دې وکړی شي مړه حکم تعمیل دې وکړی شي خو بس په خپله به یې تعمیل کې کومه که نه واقعي چې بادر سره خزانه خالي کول نه غواړي چیترې غواړي ته وایې چې خزانه خالي نه شي خو دا خپل سړی دی نو اول حق د خپل سړي یو درې سلامت نه منې نه شوې که نه یم یو ورځې به دې ګورې سلامت وخورم سلامت حضور زه تاسو ته څه ووایم ارجمن باچا راته وایه که نه ډېره ښه ده عالم پناه دا وایي عالمې د دې عالمې نه دې نه اوري یا لکه دا عالمې دې پلار دې که نیکه دې دی چې هر وخت یې راته عالمې وي معافي غواړم ارجمن باچا بیا مکه بیا غلط شوي که نه ایمان چې بازیګري به درمانیانو ځان پوه که ګوره دا 2-3 غاښونه درنه وباسم مړه په خبره نه پوهېږي مړه سړی یو ځل خبره به اوري او بس په ذهن کې واچوي ستا ذهن دی که څه دي خو خبره دغه دی د کوی را دي خو خبره ما ویلې دا دی څومره ورځونه دا دی زه باچا شوی یم چې حضور د تاسو دا هم سوچ نه دی کړی چې د دپاره لږ د خوشحالۍ سره بندوبست وکړو دلته چېرته دوپړه واچوي نشته چې ما ته لږ دلته محفل جوړ کړي ستاسو حکم وینم دوکړی باچې د سره د خواجه سره دربار کې پیش کړی شي د حکم تعمیل دې وکړی شي
خواجه سره سره دوکلو باجو حاضر دی جناب خخ راځئ حضور په خدمت کې سلام پیش کوم خپل کاروي شروع کړئ شابه یا لکه دوپړی ماده دوپړی خو غوډه شي کنه بالکل جی ځه نو خپل کاروي شروع کړه شابه ورلاندې وځه ځه دوپړی شروع کړه تاسو کوي پکا ما دوپړی هم سم نه چکه ګولې ما ته ګوره چې د څنګه غو ولې څه چلې دوپړی کوم څه قیامت خو نه دی مړ ولې څه په بده خبره ده دا خلک نه کوي څه موږ مو کوو کنه ولې دا که ما ته ګوره چې د څنګه غو چانس دا کا ونه بیا کا وای دا ګوره ما ته دا څنګه خلک یې مړه چلم نه درځي څنګه کوي دا بچا څوک دا څنګه کوي مړه ځان ته کنه وای په بس کوته نه لګي څنګه زکو پوښي دا دا به راکړه څنګه بغږي دا به ما ته څه کوي بادشاہ سلامت تاسو بادشاہ دا کار د دوی دی دا خوند کولو کنه ښه ځای غږوي